زه دا منمه جګړه په تجهیزاتو په وسایلو په داسې پرمختللو وسایلو باندې شروع کیږي خو ختمیږي پر جوش په وطندوستۍ په غیرت په شامت او په شجاعت باندې دا هم منم چې افغانانو هر میدان ګټلی دی خو په ډېرو ستړتیاو باندې ګټلی دی د ډېرو ستړتیاو څخه وروسته ګټلی دی د تل په څېر نن شمشاد تلویزیون ته راغلم یو چا ورته ویل دغه د خپل وخت تر ټولو بهترینه جیټ الوتنه وه یا جیټ تیاره وه د دې امثالو موږ ټانګونه هم درلودل اصلي هم درلودلې ټول مو درلودل خو موږ د دوی قدر ونه کړلو موږ دا ونه شو ساتلی موږ هغه وخت چې نړۍ پر کوم لیول باندې روانه وه په هغه لیول باندې تګ ونه شو کړلی ټول سبب یو و چې په داخل د افغانستان کې د قومونو د ملتونو او سمتونو ترمنځ اتفاق نه و اتحاد نه و د یو بل د کمزوري کولو لپاره د یو بل د پرځولو د غورځولو لپاره مو د دې څخه استفاده کوله که دا مو نن ساتلې وی او دا تجهیزات په داخل افغانستان کې وی تر دمګړې پورې موږ به ډېرو ته په ډېره اسانۍ باندې ماته ورکړې وه او لاسته راوړنه به مو حاصله کړې وه دمګړۍ چې په یب لیخپې نشته امکانات او نشته تجهیزاتو کې ابر قدرتونو ته ماتې ورکوو اټومي اسلحې درلودونکو مملکتونو ته ماتې ورکوو یو دغه فکر وکړئ که دغسې تیارې او دغه تجهیزات دوی پر لاس کې وی او دغه امکانات دوی سره وی د څو ساعتونو څو دقیقو او د څو لحظو خبره او داسې حکومتونو تسلیمول بیا موږ ته دا ټانکونه موږ په درجن درلودل دغه ټانکونه دغه اسلحې موږ درلودلې خو موږ ونه ساتلې مونږه دا تجهیزات ښه زیات درلودل دا هلیکوپټر مونږ درلودلې دا هغه جنګي هلیکوپټر دی ښه هغه د تجارانو د سرمایه‌دارانو د سفرونو هلیکوپټر نه دی دا جنګي هلیکوپټر دی ښه مکمل یعنی د دې مونږ درجن درلودلې دا په خولې کې هم ګورئ دغه لري اسلحه لري مونږ د دې درجن درلودلې مګر کاش ساتلې مو وای زه کاش کې دلته څوک راسره دغه نومونه راته ښودل دا څه نومیږي خو در ډېر چې فکر کوم دا د فیاوا دی ځکه چې دا د تیارو د ایشتلو لپاره وکارېږي ښه چې دلته بیا وګورئ په دې کې بیا هم زمونږ تیارې وي چې اوس دفتن راسره نشته دی تاسې وګورئ هم سفري مو درلودلې هم باربري درلودلې ټولې مو درلودلې دا هم هغه اسباب وسایل دي چې موږ ځان باندې پیرزو نه وو پر نورو هم پیرزو دغه راکټونه موږ درلودل دغه راکټونه چې موږ درلودل په دې خطې کې یا په دې سیمه کې چا نه درلودل دغه راکټونه یا دغه سکاټ یا د مزایل موږ درلودل دا مو دومره درلودل چې په دې خطې کې دا چا نه درلودل دا د شمشاد تلویزیون انګړ ده په دغه انګړ کې بیا د ځینو تیارو بیا د ځینو اسلحو یا د ځینو تجهیزاتو نندارتون هم شتون لري دغه نندارتون بیا د نورو خلکو سره دومره تفاوت لري چې خلکو همدا ټوټه کړل هراره کړل پر پاکستان باندې یې د املوکو پر تور باندې خرڅ کړل زه تل دلته راځم خو نن دلته بیا ځکه نظر دغه تجهیزاتو ځان ته واړولو او دغه فکر ته راغللو چې که چېرته هغه تجهیزات مو درلودلی دغه جیټ تیاره ده زه دغه تجهیزاتو باره کې دومره معلومات هم نه لرم ځکه چې زه فوزي سړی نه یم خو زه پر دې باندې بیا پوهېږم چې که چېرته هغه پخواني تجهیزات موږ درلودلی او موږ هم د صلح د اتفاق او د اتحاد قدمونه اخیستې وی او هغه وخت کې هم داسې یو حکومت موږ درلودلی چې په یو دسترخوان پر یو کور یو نغري باندې راټول کړي وی نن په پاکستان سره جګړه دومره نه اوږدېدله ما سره په سیاسي خپرونو کې د هماغه وختونو یو فوزي
شنونکی او یو مالته جنرال پکې تېر شو. هغه ماته ویلې چې کله به مونږ تمرینات کول یا مو د تیارو ته تیل ور اچول یا به همدغه اسلحې پاکولې په ټول پاکستان کې به اظهارات نمبر 1 وو، ځکه چې دوی ته معلومېدل چې افغانان بیا کومه کړنه ترسره نه کړي او بیا پر دوی باندې بمبار ونه کړي، یعنې دومره به ډارېدل. مونږ اسکاډ درلودلو، مونږ سلحاو نور داسې اسلحې یا تیاري درلودلې چې هغه وخت کې په دغه خطې کې نامي او نامتو وې. زه تاسو ته درښایم ټانک به مو ګورئ، ټول به وګورئ چې مونږ څه درلودل هغه وختو کې، یعنې دا یو نشاني ده دلته.